موټر دغه ځای کې ورکوټه موټر دغه هلک به پکې پاپړ خرڅولي نه هغه هلک پاپړ به یې پکې خرڅوله او د کور به پکې څه نفقه پیدا کوله. ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر. دا منهاج نومیږي. دوستان دغه شیان خراب شوي دي تباه شوي دي خلک نو د دوی د لاسنیوي نور څوک نشته دی چې موږ هم خواري وکړله وغږېدم تر څو له دوی سره مرسته وکړي خو داسې متاسفانه داسې هېڅوک پیدا نه شو چې دوی سره مرسته وکړي او هېڅ چا دا وس او توان ونه شو چې له دوی سره مرسته وکړي. یا 3 شپې مخکې په دې ځای باندې یو قهري سیلاب راغلی و او دغه سیلاب زمونږ چې دلته راغلی و 18 کاله وشو په 18 کاله کې نه راغلی بقانو یو شی هم دی خلکو ایستلی نه دی سیره به د شپې خلک راغلي وو یا څه اندازه څوک چې خبر شوي وو غوا یا د ماشومان یې فقط یو طرف ته کلي وو نور ټول کور هم دغه شانې پاتې شوی دی چې تاسو لیدونکو سلام. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. لیدونکو تېره ورځ په کونړ ولایت کې خورا ډېر بارانونه شوي وو. دغه بارانونه د دې لامل شوي وو چې ډېری سیمو کې سیلابونه راشي. اوس فلحال چې زه په کوم ځای کې ولاړ یم نو په دغه ځای کې یو ډېر خونړی سیلاب راغلی و چې دلته ډېری کورونه له منځه وړي. خو دغه یو کور چې موږ ورته راغلي یو او دغه ورور یې غوښتنه کړې وه تر څو د هغې خواته راشو نو بالاخره هغه ځای ته راغلو او هغه کور چې مو له نږدې څخه ولیدو د نورو کورونو پرتله ډېر ځپلی دی. دوستانو نو داخل ورځو دغه کوم کور چې سیلاب ځپلی دی هغه ټول درته ننداره کوم او درته ښایم او دغه خلکو غوښتنه دا ده چې سیلابه ډېر زیات ځپلي دي وس یې نه کېږي غریبانان دي نو د هغوی سره تاسې مرسته وکړئ د هغه چا چې وس کېږي مرسته وکړئ او چې چا وس نه کېږي دغه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ تر څو هغه خلکو ته ورسیږي چې د چا وس کېږي او دغه خلکو سره مرسته وکړي. نو لیدونکو داخل ځو او دغه کور ټول ننداره کوو له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو دا د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ څاګي کلی دی چې موږ ورته راغلي یو. په څاګي کلي کې خورا ډېر سیلابونه راغلي دي او تاسې دغه ټول جزئیات ګورئ. نو قدرمنو دوستانو بالاخره هغه کور ته را داخل شو. تاسې ګورئ یو لویه قلا ده چې دغه کوم هلک موږ به یې تاسې ته وښایو. منهاج ته راشه که نه دغه ځوان چې تاسې ته ښکاري ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر. دا منهاج نومیږي. دوستانو د دې پلار په جمع یو څه وخت کېږي وفات شوی دی او دغه ځوان ته د کور سرپرستي ورپاتې شوې ده نو دا اوس نشي کولی چې دغه کور ټول په یوازې ځان سنبال کړي او څه د کور مشکلاتونه او څه د خېټې مشکلاتونه او څه بیا سیلاب پرې راشي او دغه کور ته ویسي. نو واقع چې ډېر مشکلاتونه دي دلته د دې کلي البته دا څاګی دی او په بخښنې سره دوستانو مخکې مې هیر شو نو دا څاګی دی د څاګي سیمه ده او د څاګي د دې کلي یو ملک دلته ولاړ دی د هغې سره به هم خبرې کوو. نو د هغې سره به هم خبرې کوو او د دغه کلي ملک راته داسې وویل مخکې له خپرونې چې دلته زه وګرځېدم په دغه کلي کې او د ټولو خلکو سره مې خبرې وکړې تر څو د دوی سره مرسته وکړي. لاړم موسسو کې وګرځېدم هغوی سره وغږېدم تر څو له دوی سره مرسته وکړي خو داسې متاسفانه داسې هېڅوک پیدا نه شو چې دوی سره مرسته وکړي او د هېڅ چا دا وس او توان ونه شو چې له دوی سره مرسته وکړي او دوی نو اوس په دغه کنډواله کور کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. نو دوستانو نو مو هیله دا ده تر څو له دوی خلکو سره مرسته وکړي او دغه یو خراب حالات نه یو بدترین حالات نه یې راوباسي. نو زو کلي ملک سره هم خبرې کوو نو له موږ سره ملتیا وکړئ دوستانو. دوستانو مخکې چې مې یادونه وکړه چې د څاګي د کلي مشر یا ملک دلته ورته ملک وایي او مشر نو هغه را سره ملګری شو نور معلومات به د هغې واخلو. امیر صاحب محترم تاسې به را سره د دغه سیلابه په هکله معلومات شریک کوئ بشپړ. مننه ستاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او هغه خلک چې هغه متضرر شوي دي او د هغو اواز پورته کوئ الله دې تاسو له اجر درکړي. نو په دې هکله دونه به ته ویم چې 2 شپې مخکې یا 3 شپې مخکې په دې ځای باندې یو قهري سیلاب راغلی و او دغه سیلاب زمونږ چې دلته راغلی و 18 کاله وشو په 18 کاله کې نه راغلی. دا دی ولې چپه کو ولې
دا سیلابه مخه دې طرف ته راغله هلته دیوالونه ولیده پله هغه ډب کړه په دې طرف باندې د مخه خوړ مخه ټوله دس شوله نو سهله چې موږ رالو زه خو لا د شپې د نومه ما کور لږ لرې دی او چې دا رالم نو دا خلک ډېر بد حالات کې وو دونه بد حالات کې وو چې دا کوټې ما ولیدلې کوټه کې دا سامان ټول لا غرق شوي تباه شوي د وړو پورې د بسترو پورې د کټونو صندوقانو یو شی هم دی خلکو ایستلی نه دی صرف د شپې خلک راغلي وي څه اندازه څوک چې خبر شوي غوا یا د ماشومان فقط یو طرف ته کلي وو نور ټول کور هم دغه شان پاتې شوی دی چې تاسو وینئ نه سامان نه خواره دي نه کټونه دا ټول هر څه کور یې غرقلی دی ځکه چې دا خوړ دا خو اوس ته یارسې خوړ دی اوس خوړ دی دا خوړ شو که نه دغه شان چې اپل او مالبه پرته ده هغه نه ډېر هلته پرته ده نو دې خالي کول او د دې کور بېرته دا منظم کول دا ډېر ګران کار دی ته نو چارواکي هم راغله خلک هم راغله فقط عکسونه وباسي او بېرته ځي اوسه پورې د خلکو چا کومک نه دی کړی د دې عاجلې مرستې ضرورت دی ځکه چې د دې وړه هغه ځای کې هغه بوجۍ وړې وې هغه ځای کې خلکو رانیولې هغه دوکانونه مخې ته پرتې وې بوجۍ د وړو نه ډکې وې خو خراب شوي وو که نه دغه شان هغه بوسې وړې وې هغه بار ځای کې اوس هم پراته دي تاسې بیا لیدلی هم شئ نو یو شی نه دی ایستلی د کور نه دغه شان خراب شوي دي تباه شوي دي خلک نو د دوی د لاسنیوي نور څوک نشته دی چې موږ هم خواري وکړله خو زموږ خورې دلته وړې دي موږ خپل خواري کړل کوشش هم کړی دی داسې څوک نه پیدا شوی چې داسې ووایي چې دا دیوال کومه یا د دې لاسنیوی وکړي دا مالبه یا دا دې ته مزدې ولګوي مثال د خبرې دا کور له تش کې لرې کړي یا دا دیوال دا اوس هم تهدید لاندې دي دوی خواري کوي چې چېرته په کرۍ مانځه پیدا کړي او دې نه وځي ځکه چې دا پیره به خوړ لاغې دا بیا دا ټول چپه کوي نو په دې خاطر باندې زموږ دا آواز تاسې پورته کوي خیریه بنسټونو ته په خلکو باندې غږ کومه خارج کې څوک وي داخل کې څوک وي مالدار وي الله مال ورکوي دا خلک قابل د کومک دي چې دوی سره کومکونه وکړي او د دې نه باندې داسې نور هغه نه راځي چې دا خلک څونه زره چې دوی ته ورسي داسې باندې زره بل چاته نه رسېدلی موټر دغه ځای کې یو کوټه موټر دغه هلک به پکې پاپړ خرڅولي نه هغه هلک پاپړ به پکې خرڅوله او د کور به پکې څه نفقه پیدا کوله هغه موټر مکمل د منځه تللی چې دغه ځای کې دروازې مروازې هغه ته پرتې دي پوټي پوټي کلی دی چېرته کوم ځای کې به ایښودی هغه د منځه تللی دی دا کوی دی دغه د 1 لک 1.5 لک روپیو په اندازه کې دې باندې مصرف راځي هغه د منځه تللی دی دا ټول کور د منځه تللی ستا ته اوس کوم شی به وښیم چې دا مقصد یو څه پکې روغ څوک پاتې شی پکې پاتې نه دي که نه نو که څوک کومک کوي او خیره بنسټونه یو نور خلک نو دا قابل دي د کومک او زمونږ سوال یې ومني زمونږ زاري دې ومني چې دې خلکو سره کومک وکړي چې تر څو د دوی په خپلو پښو باندې اوس بېرته ودرېږي ډېره مننه مشر کور مو ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو تاسې دغه څاګي د کلي د یو مشر خبرې واورېدې نو درنو لیدونکو تاسې د دغه کور ټول جزئیات ولیدل چې دغه خونړي سیلاب خورا ډېر ځپلی دی او دغه خلک هغه هلک چې تاسې ولیدو د ټول کور سرپرستي ورپاتې ده د لاسنیوي څوک نه لري په دغه کلي کې دغه مشرانو وویل چې داسې څوک نشته په دغه څاګي کلي کې ټول غریب خلک اوسېږي داسې څوک نشته چې د دوی لاسنیوی وکړي ان تر هغه ځان ته خپله نفقه نشي برابرولی نو د دوی لاسنیوی به څه وکړي نو هغه څوک چې غواړي له دوی سره مرسته وکړي زه د دې د ټلیفون شماره وایم 003 او بیا 045 یو ځلې بیا وایم 003 نو دغه منهاج د ټلیفون شماره د دوستانو کو چا غوښتل چې مرسته ورسره وکړي زه به یو ځل په سکرین باندې هم دغه د ویډیو په سکرین باندې بیا هم ورکړم نو نیغ په نیغه د دغې سره رابطه وکړئ که د دغې سره مو رابطه جوړه نه شوه نو بیا په دغه پیج کې زموږ د وټساپ شماره شته له موږ سره رابطه وکړئ ستاسې مرسته به موږ دغې ته راورسوو نو تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم د هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پام